پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، د مسلمان او د مسلمان د دوی په خپل منځ کې دا رابطه داسې ده لکه یو دیوال یشد بعضه بعضا، دی دیوال یو بل نیولی کن، دی خښتو یو بل نی راټینګ کړی، دغسې مؤمنان دي. راوي وی وشبک اصابعه، دا لاسونه یې داسې دا اشاره ولې وکړه اورېدونکی پوه شي. وایي د مؤمنانو مثال دا دی، دا یو بل یې نیولي، دا یو طریقه ده. یو پیرې دا ووی، حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی، وی بعثت انا والساعة كهاتين، زه او قیامت داسې راغلی دوه ګوتې ونیوې، وضم السبابه، دا سبابه ګوتې داسې اوچته کړه، والوسطى او دا منځنۍ داسې. اوس د دې یو مطلب دا دی چې موږ ډېر نږدې راغلي یو، ځکه چې ما پسې بیا بل پیغمبر نشته او په دې امت پسې بل امت نشي، قیامت را روان دی. بعض علما وایي فرق موږ کې دا دی، لکه دې ګوتې ته وګوره او دې ته وګوره، دا د پیغمبر د راتګ او د قیامت په منځ کې فرق دی، یعنی فاصله لږه ده. ګوره د اشارې سره ملګري پوه کړو، موږ وایي داسې راغلي یو. حدیث کې داسې راځي، امام مسلم امام ترمذي راوړی دی، سفیان ابن عبدالله الثقفي رضی الله عنه وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله یو داسې خبر راته وښیه چې مضبوط یې راونیسم. وی هغه راته وی چې داسې وایه چې زما رب الله دی او بیا په دې خبره مضبوط پاتې شه. وی ما ورته چې یا رسول الله ما اخوف ما تخاف علی، د کمې خبرې نه په ما ډېر یېرېږي. وی فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، نو دا خپله ژبه یې راوویسته سې، وی دینه یېرېږم، دا یره مې په تا باندې شتي. معنی څه ده؟ یعنی استقامت به تا ته هله نصیب شي چې د دې ژبې د حفاظت وکړو، زه یېرېږم که د دې د خیال ونه ساتو نو سفیانه ته به خراب شي. اشاره وکړه که ونه کړه؟ ویې کړه کوم طرف ته؟ ژبې ته. دې سره ملګري څه شي؟ ښه پوه شي، ژبه یې ورته وښووي. دا ښه. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی التقوى ها هنا، بنیادی او بنیاد د تقوا دلته دی. ويشير الى صدره 3 مرات، درې پیری دې اشاره وکړه، وی دی داسې بنیاد د تقوا دلته دی او دلته دی، اشاره وکړه. ان شاء الله د اشاراتو باره کې ډېره ښایسته موضوع را روانه ده. ښه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې یو بله طریقه د هغه دا وه چې د ملګرو سره به حوار کو، اسلوب الحوار ورته په عربۍ کې. حوار یعنی خبرو کې څه واخله څه راکړه. څه واخله څه راکړه څه مطلب دی؟ په دې به څوک به وکړي؟ یعنی د یو مسلې حل په شریکه راوباسو. لکه زه اوس تاسو ته داسې ووایم، یو سړی دی د هغه سره 2 جوړې جامې دي او هغه شک کې دی چې کومه پاکه ده او کومه پلیته ده. هسې تاسو څه وایئ؟ دې ته اوس حوار وایي. نو یو به وایي چې کیدی شي دا، او بل به وایي چې دا، او بل به وایي چې دا، بیا به زه وایم چې نه ده دا صحیح ده، دا غلطه ده. دې ته څه وایي؟ حوار. یعنی یو بل سره خبرې اترې ستسزه. دا به یې دې لپاره کوو چې دا ملګري به دې خبره څه شي؟ پوه شي. الله اکبر. ګوره سړي له به مجال ورکوو چې وکړه خبره، هېڅ خبره نه. دا مخامخ چې څوک ناست دی دا څوک دی؟ دا د ځمکې په دې مخ باندې بهترین انسان دی، خو دې ګوره مجال موقع چانس ورکوي چې خبره وکړه. د ملګرو به پته مو ولګي، په مسله به پوه هم شي. او دا عالم له پکار ده چې د شاګردانو سره د مقتدیانو سره د خپلو عوامو سره کله نه کله اسلوب د حوار استعمالوي، د سوال جواب. لکه مثال حدیث دی امام بخاری امام مسلم راوړی، عبدالله بن عمر وی
وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې په ونو کې یو ونه ده، اوس ګورې دې حوار ته، په ونو کې یو ونه ده لا یسقط ورقها، د هغې پاڼې نه ریږي، داسې ونه ده چې پاڼې نه ریږي، او د مسلمان مثال هم د دقې ونې دی. فحدثوني ما هي، ها تاسو وایئ دا کومه ونې؟ دا اوس حوار ده، حوار په شکل د سوال جواب کې. عبدالله بن عمر وی فوقع الناس في شجر البوادي، وی خلکو قسمه قسم جوابونه ورکړي دي شړو کې چې را کمې ونې دي، چا یو ونه وي، چا بله ونه وي، چا یوه وي، چا څومره ښایسته مجلس ته حوار روان دی. ووقع في نفسي انها النخله، او زما زړه ته راغلی چې دا د کجوري ونه ده، د کجوري ونه دنګی مضبوطی، پاڼې نه ولیږي، مؤمن هم دقې شانې د ده ایمان مضبوطي، د ده ایمان راسخي، خو ما له حیا راله، ما جواب ورنکو. یو روایت کې داسې راځي وی ما چې وکتو نو ابوبکر او عمر هم ناست، نو ما جواب ورنکو. دې ته ادب وایي، دې ته څه وایي؟ ادب. کله به تا ته د یوې خبرې پته یې خو د مشرانو د لاسه به څه شي؟ غلی به شي. هر شي کې وردانګ مه، هر شي کې مه وردانګه، حالاتو ته ګوره، مجلس ته ګوره، بیا خبره کوه. عجب د صحابه کرامو دا دی. اوس ابوبکر ناست دی، عمر ناست دی، عثمان، او دا غټ غټ د علم غرونه ناست دي، موږ به څه خبره کوو؟ حالانکه پوهه دی، ګوره د ده جواب صحیح دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر یو ته وایي نه نه دا نه دي، دا نه دي، دا نه دي، ستا دا غلط دی، ستا دا غلط. هغوی یا رسول الله تاسو راته وایي دا کومه ونه ده؟ وایي هي النخله، د کجوري ونه ده. وایي کور ته چې رالم پلار ته مې ووایي چې جواب ما ته معلوم و، ما ته یې وایي که تا ورکړی وی نو زما به ډېر خوښ وی چې تا جواب ورکړی وي، پلار په زوی خوشحالېږي او بل فایده به شوی وي. وی ما ورته چې ما له حیا راتله، تاسو ناست وایي مشران ناست، نو ما خبره ونه کړه. داسې ادب دی الله به موږ کې پیدا کړي. څومره ښایسته ادب دی چې مشران ناست دي. ها اوس که د صحیح د جواب ورکولو څوک نه وي نو بیا خو به جواب ورکې، خو دلته استاذ ناست دی، خیال هم دی که نه دی؟ یعنی داسې کیدی نه شوه چې د خلکو ته جواب نه وي میلاو شوی، که کیدی شوه؟ ولې نه شوه کیدی؟ هلته پیغمبر ناست دی، جواب به ورکوي، نو دی غلی شو.